بیا دلته خاص د حکومت په ختمېدو کې دی دا بل پاس کې هیڅ څوک نه و 15 ملایان به د 300 کسان پر مخ څه حیثیت لري هیڅ حیثیت نه لري خلک ملایانو تشکنځای شرای بدواوي کوي ورکړی دی یو ووټ دی هغه یو ملا ویلی ول راکړی دی دونه کښنی چاکو دی بیا ما ته ور ځنګله لر دا ټوله ځنګل ارکه دا کېدلی شي دا نشي کېدلی بیا دغه بل چې کله د قومي اسمبلۍ څخه پاس شوی دی سینټ کې لا نه دی پاس شوی سینټ کې نه دی پاس شوی مشتاق احمد د جماعت اسلامي او سینیټر دی هغه دغه په سینټ کې دا خبره راپورته کړه چې تر اوسه پورې څو درخواستونه چې دي هغه موصول شوي دي په دې حواله باندې څو درخواست راغلي دي شیخ رشید زموږ وزیر داخله و هغه ورته ویل تر دا اوسه پورې 28,500 درخواستونه راغلي دي 28,500 درخواستونه راغلي دي په هغه کې څه دي په هغه کې دا دي 14,500 عام خلک دي عام خلک جوړ روغ اجړه نه هغه وایي زه ښځه کېږم زه 14,500 وایي درخواستونه راغلي دي زه ځم نادرا لره په نادرا کې زه نر یم او زه ښځه کېږم دی ولیکي او 12,000 چې دي هغه ښځې دي هغه وایي زه نارینه کېږم 12,000 ښځې دي هغه وایي زه نارینه کېږم او دلته چې دغه مطلب خواجه سراهان دي دا اجړګان هغه ټوټل 150 درخواستونه راغلي دي 21 درخواستونه دا دي چې اجړه وایي زه نر کېږم نه درخواست دغه دي چې اجړه وایي زه ښځه کېږم بل پاس شوی د اجړګانو دپاره دی اجړګانو 150 درخواستونه رالو د آزادو خلکو 28,500 درخواستونه رالو په 28,000 کې 14,500 وایي نر دی وایي زه ښځه کېږم خانه دې خراب بس ته څنګه ښځه کېږې بس خالي ته به درخواست کې په نادرا کې به ورځې دا به لیکې زه نر یم زه پیدا کې به ما ښځه ولیکې به دی ښځه سو چې ښځه سولو اوس خدای واده کول غواړي چې واده یې وکړي واده خو د نر سره کوي صحیح سولو دی نر و ښځه سو اوس به دی واده د نر سره کوي نور یو شی نه دی سوی هغه سړی دی خالي په درخواست په نادرا کې دی ښځه ډیکلیر سوله نو ښه چې اوس دی دواړه واده سره وکړي دام نر دی هغه نر دی دې ته چې شوای هم جنس پرستی په بار دنیا کې دا خبرې ګرځي روانې دي الله رسول فرمایي دراسه ته قیامت نه راځي په آخره زمانه کې به نارینه د ځان لپاره کافي بولي او ښځه به ښځه د ځان لپاره بس بولي د نارینه و ښځې ته ضرورت دی او نه زه ښځه نه غواړم زه نارینه د ښځې و نارینه ته ضرورت دی و یا زه نارینه نه غواړم زه ښځه و چې یوه ښځه راولاړه سوله هغې ځان چیش کوي هغه نر کوي نو خو نر به واده کوي د یو ښځې سره د ښځې سره واده وکړي دا هم ښځه ده هغه هم ښځه ده جنس پرستي شروع شو د دې څه به چیش جوړ شي بیا ته میراث راواخله بیا ته مطلب ګواهي راواخله بیا ته د نارینهو مجلس راواخله بیا د ښځو مجلس راواخله څونه لویه خبره مابین لره راله د دې وطن د تباهۍ تر ټولو لوی سبب دا دی یو سود پکې عام دی بل د الله او د رسول بغاوت یې شروع کړی دی د الله رسول فرمایي پر هغه نارینه دې لعنت چې هغه د ښځې چمنه کوي پر هغه ښځه دې لعنت چې هغه د نارینه چمنه کوي